وروسته دعا دې وکړه خیر وي. أشهد أن لا إله إلا الله. پوهېږئ چې جسد سره څه وکړئ؟ هو ښاغلیه. زه امنیت ته د خپل یو ملګري لیدو ته ځم. یعنې څنګه همداسې یوازې ځې؟ دا لوبه د ون من شو ده. په پښتو کې ویلی شو چې د یو کس ننداره. له غرو نه راغلم په یوازې ځان. شعبې ته دننه شوم په یوازې ځان. ننداره مې جوړه کړه په یوازې ځان. خو هماغسې کوو، خو وروسته بیا دواړه. وروسته بیا څه؟ دا پیکاس نه دی؟ هو، خو راتګې د خیر نښه نه ده. سلام هلکانو، امیر مو دننه دی؟ دننه دی. څه شوي دي؟ ورپسې خفه شوی یم، غواړم سره چای وڅښو. زارو مرګ دې شه. راځه چې دا زه چې ګواښ څنګه ورکول کېږي له ما نه یې زده که نجیبه میره. ممدو ته غږ وکړه. عامر صاحب، کوم شاهد چې عاکف یادوه هغه تر اوسه رانغی. ښه نو اوس هغوی زندان ته ولیږو که نه؟ بیړه مه کوه. اوس چې داسې ویلې دي په کوم څه به پوهېږي. لږ نور به هم په تمه شو. ما ته موقع کړی و امر صاحب. څه خبره ده امر صاحب؟ ممدوحه، اعوذ بالله و بسم الله ووایه. سلام نجیبه میره. په خبرونو کې مې واورېدل د دوه وزیرانو د ترور مخه مو نیولې ده. ستاسې له برکته دا هېواد له یو لوی بحران نه وژغورل شو، همداسې نه ده؟ مبارکۍ لپاره راغلی یم. مبارکي مې دې ومنله، اوس نو تلای شي. دومره لرې لارې نه راغلی یم، یوه پیاله چای نه راکوې؟ پوه شوم. ته بیا کومه ستونزه لرې؟ هو لرم یې، که نه نو ولې به دلته راتلم. څنګه یې ممدوحه؟ هله راشه، ووایه ستونزه دې څه ده؟ نه وروره، ځواب نه راکوي. له څه وخت راهیسې ورته زنګ وهم خو ځواب نه راکوي. خدای پوهېږي څه کار کې به پوخت وي. که له ډاره تښتېدلی وي بیا؟ نه نو داسې نشي کولی. نه، هغه سړی چیرته ورک شوی؟ 1 ساعت کېږي چې ورته زنګ وهم ځواب نه راکوي. زه خو به لیونی شم. اندېښنه مه کوه څرګر صاحب. د شعبې دروازه بنده ده؟ هو بنده ده. هر څه چې وایې زر یې ووایه. لږ څه ورخطا شوم. ځینې خلک وایي چې دیوالونه هم غوږونه لري. که څه هم دا خبره په دې ورځو کې بل ډول هم ویلی شو. د بیلګې په توګه؟ د بیلګې په توګه امنیت هر ځای کې غوږونه لري. وګوره. ته پوهېږې چې دا څه دي نجیبه؟ مایک په څېر ده؟ هو، تېره اونۍ مو صفاکاري هم کړې وه، خو دا د میز لاندې پټ پاتې و. ښه نو دا دی ولې دلته راوړی؟ ځکه چې ما یوه کوچنۍ څېړنه وکړه. کله چې پوه شوم دا مایک د امنیت دی، بیا ستاسې د تېرې ورځ راتګ مې را په یاد شو. ممدوح څرګر لږ څه هغه ورځ غوسه هم و. کېدای شي ستاسې له جیبه غورځېدلی وي. که غواړې ووایه چې په پټه مو ستا خبرې اورېدلې دي نو ښکاره ښکاره یې درته وایم.
موږ داسې کوم کار نه دی کړی. آرام اوسه. پوهېږم چې تاسې دا کار نه دی کړی، خو بیا هم انسان دې کار ته ډېر حیرانېږي. خدای دې وکړي چې زه تېروتی اوسم. که نه نو که خلک پوه شي چې ستا په څېر قانون ته ژمن پولیس د خلکو غږونه په پټه اوري، بیا به رسنۍ هم په تاسې ډېر فشار راوړي. څارنوالان به هم حرکت پیل کړي. دا کار به ما ډېر خفه کړي نجیبه. په خبره پوه شوئ؟ امر صاحب زه به د عاقف کار وڅارم. غواړم د هغوی د لیک کارونه پیل کړم. سمه ده، دا دې له ما سره پاتې شي. اړینه څېړنه به وکړم. که دا له تاسې پورې اړونده وي نجیبه، تر نن ورځې پورې چې دې څومره پرمختګونه کړي ټولو ته به ګوته ونیول شي. زمونږ کار همدا دی پیکاسا. داسې چټلو کارونو کې راګیر یو چې تل په خټو او چټلو یې کې ګرځو. هر څومره چې پام وکړو بیا مو هم جامې ککړېږي. اټکل کولی شم چې رسنۍ به څه وایي. نجیب الماس چې غیر قانوني د خلکو غږونه اوري له دندې لرې شو. دا کار نجیب امر سره هیڅ کوم اړیکه نه لري. رښتیا وایې؟ ښه نو چا پورې اړونده ده؟ داسې ښکاري چې ته په کوم څه پوهېږې. نه پوهېږم، خو ډاډه یم چې امر صاحب پورې اړه نه لري. هو رښتیا ممدوحه، رانا څنګه ده؟ اورېدلې مې دي چې ژغورل شوې. یعنې زمونږ اتل ژغورلی، د هغې ځای دې څنګه پیدا کړ؟ غواړم چې پوه شم. ډېر اندېښمن یم. ما ته وګوره. ممدوحه، د هغې نوم نور وانخلې. واده ورېدل. آرام اوسه. دا ځای مې خوښ نه شو. تاسې دلته همداسې مېلمه پالنه کوئ نجیبه میرا؟ ممدوحه زه ته د باندې لاړ شه. هسې هم نور نه غواړم د دې سړي خبرې واورم. راوځئ ښاغلو، ډېر مو درته صبر وکړ. په کومو غرونو مو چې باور لرل په هغو واوره ورېدلې ده. دوی دواړه اولچک که اغلې دوی خو پردي نه دي که نه، د تښتېدو احتمال هم نشته. څه چې وایم هماغسې وکړه. هېچ چاته ځانګړی امتیاز نشو ورکولی. اولچک مې که توپ راکه، اولچک مې که. سویل خور دې مو په غوسه کوه. بخښنه غواړم اغلې سویل جانې. بخښنه غواړم څارګر صاحب. هیڅ خبره نه ده، توپ راکه، کیسه کې مه کېږه. یوه شیبه، نجیب امر سره به مو یو ځل کتلي وو. هغه اوس کار لري ښاغلو، تاسې سره نشي کتلی ځکه چې یو بل مهم مېلمه هم لري. اجازه راکړئ چې 2 دقیقې ورسره خبرې وکړو. نه کېږي. ما ته وګوره، د دې کارونو حسابي در سره کوم. د دندې په مهال پولیس ته ګواښ؟ هو، څه کولی شي؟ څارګر صاحب آرامه اوسئ. عاقفه پرېږده یې، راځه چې ځو. دلته خو څه نشته. دا نو څه دي؟ دا خو مړ شوی. مامور صاحب، مامور صاحب، څه شوي کاکا؟ ولې چغې وهې؟ خدای لپاره دلته راشئ، دلته راشئ. دلته یو مړی دی. څه شوي؟ ولې چغې وهې؟ دلته یو مړی پروت دی ورورجانه. له دې ځایه چېرته لاړ نه شي. سمه ده، په دواړو سترګو. ښه نو نجیبه میرا، نور درنه اجازه غواړم. تللی شي ښاغلی پیکاسا، هر کله راشئ. که در پسې خفه شوم
بیا په زوره درځم او دلته دې راولم پته مه اوسه خټو کوه نجیبه خو په دې خبره ښه پوه شه هر کله چې زما زړه وغواړي دلته راځم او کله مې چې زړه وغوښتل بیرته ځم زه خپلو غوښتنو ته نه یوازې تقدیر ته تسلیمیږم د لیدو په هیله ته پوهېږې دې کرښې ته د تقدیر کرښه وایي کومې کرښې ته دا لنډه کرښه ښه ورځ او هو هغه چای مو خوندور نه و چای کې باید پاڼې ښکاره شي نجیبه تاسې ته به بل ځل خپل قاچاقي چای هم راولیږم چای هم په قاچاقي ډول څکې ژوندی اوسې نه یې غواړم داسې شیان زموږ له ستوني نه تېرېږي نجیبه ته مې ډېر خوښېږې هو زما هم خوښېږي خدای دې وکړي چې دا تا پورې اړونه لري ممدوحه راځه امیر صاحب زر راشئ څه شوي دروازې مخته یو جسد پروت دی د څه جسد څېره یې اشنا ښکاري مهرباني وکړئ او عاکفه لکه چې بیرته امنیت ته راګرځېدلی اوه وبخې الچک مې نه ولیدلی ته دلته څه کار لرې زناوره له نجیب امیر سره مې ستا په اړه خبرې وکړې له تا نه یې ډېر شکایت وکړ و مې ویل ما هم ترې سړی جوړ نه کړ ما ته وګوره واجنم دی عاکفه وروره عاکفه خوشې وروره مې کوي چې دا سړی مو وژنم عاکفه وروره خوشې مې کوي خوشې مې کوي ملګرو خوشې کوي نور څه وکړم خوشې مې کوي خوشې کوي دلته څه خبره ده اوسه نه پوهېږم ولې نن ټول په غوسه ښکاري امیر صاحب چیرته وې ما زندان ته لیږي لږ نوره په تمه شئ سمې به دلته راشي خیري ځان سره راولي سمې دلته راولي هو ښه نو زه به دې د سمې څنګ ته بوځم دلته د امیر صاحب سمه ده سر یې خلاص کړي ملګرو اجازه ورکړئ سمې دا سړی مې مخکې له دې هېڅ چېرته نه دی لیدلی کیدای شي د عاکف د نیولو وروسته یې له ډېره غمه ځان وژنه کړې وي پوهېږئ په دې وروستیو کې ځان وژنې ډېرې شوي دي ما ته وګوره زناوره پوهېږم ستا کار دی ستا کار دی ملګري آرام خوشې مې اوسه کوي خوشې مې کوي عاکف آرام اوسه خوشې کوي ملګري آرام اوسه عاکفه خوشې مې کوي امیر صاحب راځه لرې شه ملګري له ما سره خوشې مې کوي عاکفه، زه خو ستا پخوانی ملګری یم ته ډېر ښه پوهېږې چې زه داسې کارونه نه کوم واجنم دې رزیله واجنم دې عاکف آرام اوسه خوشې مې کوي دا ژوند دی نه پرېږدم ملګريه خپله د قصابانو په څېر کارونه کوي وروسته له هغې بیا راځې زما په څېر پاکو انسانانو باندې تور لګوي ته هیڅ نه شرمېږې خبرې مه کوه رزیله خبرې مه کوه یوه شېبه ملګرو عاکفه رزیله زندان ته به د لیدو ته درشم هر څنګه چې وي ته زما پوره وړی ته هم زما پوره وړی زناوره ولې مو دلته ساتلی دی
دا موټر ته بوځئ حالانو ملګری له ما سره راځه راځه مخکې نجیب شه. امیره خانو زه به څنګه شم ستا په اړه مصیبت پیدا نه کړ ځکه آزاد یې د لاسونه خلاص کړئ خلاص یې کوي ما خپل کار سرته ورسوه پیکاسا. سمه ده عامر صاحب ودلیدل کنه هر څه دی ولیدل ته هم پوهیږي زه هیڅ ګناه نه لرم عامر صاحب دا هر څه د پیکاس یوه لوبه ده ته هم هیڅ د بېګناه کسانو په څیر چلن نه کوې که ته بېګناه وې بیا د زندان له لارې ولې وتښتېدې زه ونه تښتېدلم بل چا وتښتولم چا وتښتولې نه پوهیږم نه یې پیژنم مخونه یې پټ ول هو ما هم ومنله وګوره عاکفه څو ځلې مې درته دا خبره کړې ده له اور سره لوبې کوې نن وی که سبا وي دا اور به دې وسوځوي عامر صاحب خانو پیکاس به څنګه شي هغه سړی موږ ته مخامخ دروغ وایي البته د هغه وار به هم راورسیږي یوه ورځ به هغه هم تېروتنه وکړي ومې لیدل هغه سړي په ما برید وکړه تاسې څه ډول پولیس یې دا څه ډول کار دی بخښنه غواړو هغه سړي لږ بې ادبي وکړه. ها هغه بې ادب سړی ډېر زیات ملګري لري چا چې لاکف سره دا کار کړی هغوی سره به حسابي کوو ښاغلیه تاسو څه وایئ اوس موږ ته په ښکاره ګواښ کوئ که څنګه؟ خلک وایي ظالم سپی خپل غاښونه چاته نه ښکاره کوي پرېږدئ چې خبرې وکړي داسې به یې غوسه سړه شي رښتیا وایي سپی هېڅکله هم لاش نه خوري ته چې لاشټوب منې نو زه هم سپیتوب منم خیري چیرته دی څوک خیري ادب هم هغه چیرته دی اوس په رښتیا چې ډېر حیران شوم زه خو د ورک شویو کسانو مسؤل نه یم زما په تندي هم داسې لیکل شوي ها ما ته وګوره ګیداړه ما ته وګوره څه کوئ؟ دا تاسې څه کوئ لږ ارام اوسئ جنجال مه جوړوئ. ثابته یوه شېبه دلته راشه له خیري نه کوم خبر شته نه پیکاس هېڅ هم نه وایي خدای دې وکړي چې په هغه څه نوي شوي ته اندېښنه مه کوه زه هغه پیدا کوم که پیدا دی که ما ته خبر راکې سمه ده ته اندېښنه مه کوه زه خپل ځای ته ځم زندان کې په ځان ډېر پام کوه سمه ده. هوښیار اوسه موږ هېڅکله یوازې پرې نه ږدي که نه نو زه به دې ونه بخم پوه شوې بس که خبره مه اوږدوئ ورځئ خپل کار مو وکئ عامر صاحب زما کیف سره ځم ته به هېڅ چېرته هم نه ځې تا سره مې کار نه دی خلاص شوی خو عامر صاحب خو مو نشته دننه لاړ شه باید در سره خبرې وکم ته ما ته افته غږ کړه زما کوټې ته راشئ سمه ده امر صاحب. ټول مو خپل کارونو پسې لاړ شئ هلئ ورځئ ورځئ خدای دې وکړي دا مې تا سره وروستۍ لیدنه نه وي کښېنئ تاسې نه نیازي سویل تاسې دواړه د باندې لاړ شئ ممدو سارګر کوم غلط کار کړی که څنګه امر صاحب؟ تا پورې اړه نه لري د باندې لاړه شه سمه ده امر صاحب زه مې خپلې کوټې ته ځم. ووځئ سمه ده آخ آخ اورورا اورورا داسې بې له امله بې دلیله مې ولې وهې غلی شه یوه پوښتنه خو رانه وکړې که نه وروره یو لامل خو ښکاره کوي ثواب به وګټئ ښه نه ووایه مال چېرته دی دا دی ستا مخې ته ولاړ دی ته ما ته مال وایې زه خو کوم بل مال نه وینم که وي هم ما نه ده لیدلی وروره آخ اوف
نو نه درد کوي 2 اونۍ کېږي چې پیچکاري کوم اخ هې لعنت دې وي پته ته له مانه څه غواړې ولې دې ووهلم دې څه وایي د خپل وجدان غږ ته دې غوږ ونیسه یوه شېبه فکر وکړه ها زما په وژلو سره به د لاسته څه درشي زما په څېر بې ارزښته او بېکاره کس وژل به درته ها څه ګټه به رسوي ووایه ملګري دا سړی څه وایي ولا نه پوهېږم د فلمونو دوبله کوونکو په څېر خبرې کوم پوه به شې همدا اوس ماته ځواب راکړه ښاغلی ممدوحه د کومې پوښتنې پام کوه چې د دې هڅونه کې چې ما غلط کې ممدوحه کنه ډېر به درنه خفه شم دا اله د پیکاس په دفتر کې تایخې به که نه په غیر قانوني ډول مو د هغه سړي خبرې واورېدلې ته هم په دې کار کې ښکېلې که نه عاطفه عاطف کوم جرم نه دی کړی ما دا کار وکړ د رڼا د ژغورلو لپاره مې دا کار وکړ دا چې د رڼا لپاره او د هغې ژغورلو لپاره دې دا کار کړی پوهېږم خو یوه بله لویه ستونزه شته ممدوحه اوس چې د دې کار دلیل هر څه وي تا یو غیر قانوني کار کړی هو کړی مې دی امر صاحب هېڅ پښېمانه نه یم هغه سړی پوهېده چې رڼا چېرته ده که د پیکاس خبرې مې نه وای اورېدلې اوس به رڼا مړه وه وخته به مړه وه سمه ده رڼا وژغورل شوه ښه نو ته اوس څنګه کوې که هغه شکایت وکړي بیا به څه کوې ممدوحه په دې اړه خو به دې فکر کړی و که نه زه ډېر ښه پوهېږم چې څه کوم تاسې ارامه اوسئ رڼا خو ژوندی ده که نه نو راته څه مهم نه دي هرې سزا ته چمتو یم عاقف رانه لاړ زما ښی لاس مات شو اوس چې تا ته هم جنجال جوړ شي ملا به مې هم ماته شي ته همداسې غواړې وګورئ تاسې غلط پوه شوئ زه خو بد سړی نه یم ته زما د ښکلې چهرې ته وګوره زه کومه ګناه کولی شم کله هغه ځایه ډز وکړي ویني به یې زما جامې ککړې کړي دا دریشي مې نوې اخیستې ده ورور جانه دا ته څه وایې ته ولې دا موضوع ور په یادوې اجازه راکړه زه ورسره خبرې کوم اندېښنه مه کوه شامل جانه د جامو مینځلو پیسې به دې زه درکړم نه حالا نو ملګریا حالا نو د وجدان غږ ته دې غوږ ونیسه هو زه ماشومان هم لرم یو 3 کلن دی او بل 5 کلن دی هغوی به درته دعا وکړي وروره زما وجدان راته وایي چې ودې وژنم خیر کې وایي له مرګ نه مخکې ټول ژوند د فلم په څېر کېږي مړ شوی یم که نه یم مړ شوی هېڅ پوه نه شوم دا یې پرومو وه پیکاس ته دعا وکړه ویې غوښتل چې نور هم ژوند وکړي خدای هغه ځناور ووهي غلی شه وروره تا وویل دعا وکړه ما هم دعا وکړه باده دعا خو هم دعا ده که نه تا څنګه د ممدو خبره ومنله عاطفه امر صاحب سمې کړې وای سرګر صاحب امر کړی ما هم ومانه د امیرینه امر خو باید ومنل شي همداسې نه ده کوم امر چې جرم ته لاره ولري هغه باید اطاعت نشي عاطفه څوک چې اطاعت وکړي هغه هم مسؤلیت نه ځان نشي ژغورلی پوه سوم امر صاحب باور وکړئ زه نه پوهېدم ما پرې فشار راوړه امر صاحب زه عاطف سره خبرې کوم ته لاسوهنه مه کوه د رانه مېرمنې لپاره مو دا کار وکړه هره سزا چې راکوئ موږ یې منو امر صاحب موږ څومره سختي په ځان منو چې څوک راپسې خبرې ونه کړي خو تاسې هېڅ نه پوهېږئ دا کسان چې زموږ یو کوچنۍ تېروتنه هم وویني هغه موضوع ډېره لویه وي هر ځای کې به ووایي چې پولیس غیر قانوني د خلکو خبرې اوري زموږ ټول کارونه به تر پښو لاندې راولي هغه هم د یوې کوچنۍ تېروتنې له امله
نجیب امر دلته دی دلته دی سرنوال صاحب. او ممدو څارګر صاحب څنګه؟ زه هغه سره لږ کار لرم. هغه هم دننه دی سرنوال صاحب. کېنه عاطفه. خیرت دی ښاغلی سوها، دا سیمه خو ستانه خوښېدله. تاسې به خپله راته ووایئ چې خیر دی که شر نجیب امره. موضوع څه ده؟ د غیر قانوني خبرو اورېدو مسله ده. فکر کوم تاسې هم له دې موضوع نه باخبره یئ. دا د خبرو اورېدلو موضوع ډېره جدي موضوع ده. اوس نو له هیچ چا نه هم اجازه نه اخلئ نجیب امره، له محکمې نه هم امر نه اخلئ. پولیس یئ. کلو پرن زه خو پوه نه شوم. څارنوال صاحب، هیله لرم په خپلو خبرو کې مو د کلمو کارولو ته ډېر پام وکئ. ستا دا کار د منلو وړ نه دی نجیب امره، او همدارنګه مجرمین باید خپله سزا وویني. ته څه ډول سړی، څه ډول پلار یې راته ووایه. خبرو ته دې پام کوه، هم ملامت یې هم په لوړ غږ خبرې کوي. هغه دې لور ده لور. ستا د لور ژوند لپاره مې دا هر څه کړي، ته هېڅ وجدان نه لرې ها؟ نجیبه دا بیا ادب غلی که، داسې به ځان ته لوی جنجال جوړ کړي. غیر قانوني مو د کوبیلای خبرې اورېدلې دي، هغه له تاسې نه شکایت وکړه، پیښه به لویه شي. زه خپله دا موضوع څارم سوها، له امنیت مدیر سره که اړتیا شوه له والي سره به هم خبرې وکړم. ممدو په ښاغلي کوبیلای هېڅ تور نه دی لګولی، بې ګناه یې ثابتوم. کرانه یې وژلی وای بیا؟ هغه وخت دې هغه کسان له غاړې نیول ها؟ د لور د ژغورلو لپاره مې اړتیا نه وه چې داسې یو کار وکړي، او دا تګزاس نه دی مامدوه، او موږ هم کوبایان نه یو، د قانون پلي کوونکي یو. سمه ده ښاغلی سوها، ممدو له خپل کار نه انکار نه کوي، خپلې سزا ته راضي دی. ښه نو اظهارات به یې واخلم. محکوم تاسو ته امانت دی. هله وروره خدای دې وژغوره. ژوندی اوسئ. راځه دننه لاړ شه. آرامه اوسه زمری، آرامه اوسه. چیرته ځو؟ وږی شوی به یې. لومړی به رستورانټ کې یو څه وخورو، بیا به جکوزي کې ولامبې چې ارامه شي. سمه ده؟ دلته په کوټه کې تلویزیون شته، یو نوی سیریال پیل شوی، نه یې غواړم له لاسه یې ورکړم. عاقف ګوندو زلف هم دا دی؟ هو مدیر صاحب. له څارنوالۍ نه موږ ته امر شوی ځانګړې کوټې ته باید لاړ شي، یوازې یو کس به د هغه څنګ ته ځي او راځي. عمره یو ځل دلته راشه زویه. مهرباني وکړئ مدیر صاحب. د دې ملګري مسؤل ته یې، له تا پرته دغه کوټې ته څوک نشي تلای. زه به یې مسؤلیت واخلم مدیر صاحب. او نه کېږي، عمر یې مسؤل دی، که په د کوم څه وشول مسؤل باید ته یې خبر وسه. اندېښنه مه کوئ مدیر صاحب، له ما پرته به هېڅوک ورته نږدې نه شي. دننه لاړ شه. ته تللی شې اتکینه. سمه ده. خواړه به هم زه درته راوړم، که څه ته دې اړتیا لرله بیا ما ته غږ که. اوس نو ښه وخت. مننه.
اوس به څه وکړو سرګر صاحب خدای دې وکړي چې زندان ته مو ونه لیږي چټیات مه وایه عاطفه په هر حال زه به لږ تازه هوا واخلم له دې وروسته به ډېره تازه هوا واخلو هله ورځه سمه ده والي صاحب پوه شوم سمه ده زه خپله دا پېښه څارم اندېښنه مه کوئ خوش نه یم خو خبر ښه نه دی نجیبه ما هر څه وویل خو والي صاحب هم وایي اړین کار دې ترسره شي هسې هم دا خبر رسنیو ته رسېدلی دی سمه ده له دې وروسته به زه خپله وڅارم مدیر صاحب څه وشول نیازي کوم خبر نشته زم نه پوهېږم څارګر صاحب له والي سره یې خبرې کولې رانا ته دلته څه کوې څه چې ما اورېدلې هغه رښتیا دي څه دې اورېدلې ستا په وړاندې دعوا خلاصه شوې چا تا ته وویل پلار مې که نه د دې کار تر شا د همغه لاس دی نور به څوک وینو پلاره دا خبره رښتیا ده ته څنګه داسې یو کار کولی شي مامدوه زما ژغورلو لپاره خپل ژوند لږ وخت سره مخ که د مننې په ځای په ضد دې دعوا خلاصه کړې لامل یې چې هر څه وي موږ ټول مجبور یو چې قانون ته درناوی وکړو لورې یعنې څه د دې لپاره چې ستا کوږ دنده په جرم یې سترګې پټې کړم فکر مه کوه چې په هېڅ هم نه پوهېږم پلاره قانون خو تا ته ډېر ارزښت لري که نه وروسته به خبرې وکړو هله د وزارت کوټې ته راشه مهرباني وکړه پلاره مونږ یوه دقه خبرې کولی شو درته مې وویل که نه چې وروسته به خبرې وکړو اوس کار لرم ولې نه پوهېږې له لور نه د کار درته مهم دی یوازې یوه دقه تاسې لاړ شئ زه هم درځم پلاره زه ستا لور نه یم ها په خواشینۍ سره زما لورې عقل دې هم په هوا کې دی ډېره ضدي او خپل ساري جلی خو بیا هم زما لورې که نه ما سره هیڅ مینه نه لرې ته اوس هم زما لورې ګرانې مامدوه زما ژوند وژغوره که هغه نه وای اوس به زما د قبر سر ته ولاړ وي او زما په سر به دې خاورې اچولې سمه ده ته اندېښنه مه کوه زه خپله ټوله هڅه کوم هیله کوم پلاره هیله کوم مه پرېږده چې مامدوه ته زیان ورسیږي نه رسیږي در سره ژمنه کوم تا ته مو یوه دنده درکړې وه پیسه ګوره هو راکړې مو وه خو بریالی نه شوې ستاسې کسان هم رسوا شول دا څه معنا لري ته پوهېږې خو هغوی مو ډېر وډار کړه ښاغلیه زما په اندام بریا ده ښاغلیه ټول هېواد مو راوپاروه هسې هڅه مه کوه چې ځان خوشحاله کړي په دې تېرو 2 کالو کې چې زموږ څومره عملیاتونه او کارونه ناکامه شوي دې کارونو یوازې زموږ موخې ته زیان نه دی رسولی بلکې د بهرنیو ملګرو باور یې هم په موږ کم کړی اوس زموږ نږدې ملګري هم په موږ باور نه لري اوس نو هر څوک په لوړ غږ له موږ نه حسابي غواړي موږ مجبور یو چې هغوی ته حسابي ورکو د دې پلانونو په ناکامېدو سره د دولت خبرې خلکو ته رښتیا شوې څوک چې مو ونه شو وژلی هغوی لا پیاوړي شول ستاسې له برکته امنیت خلکو ته د اتل په څېر ښکاره شو
یوازې د لومړي وزیر لپاره تر نن ورځې پورې د ترور 14 پلانونه نیول شوي دي. ووایه کوم یو یې موږ ته ګټه ورسوله؟ امنیت د هغوی ټولو مخه ونیوله او هر ځای په موږ باندې لا ډېر فشار راوړ. په هر حال زموږ ملګري د ارمنیانو موضوع کې بریالي شول او د حکومت څیره بهرنیانو ته لږه څه باده شوه. باید ډېر پام وساتې پیسا ګوره. ته باید هیواد کې د ننه بیلتون غوښتونکي او ملت پاله ترهګریز سازمانونه راوپاروې چې د ارمنستان سره ملګرتیا خبرې په اوبو لاهو شي او د دې ناستې ګډونوال هیوادونه باید نیم شي. د هغوی ملګرتیا باید له منځه لاړه شي. خو له تا او له ډلې نه دی هیڅ غږ نه راځي. پیسا ګوره. دا ورځې موږ ته له ډېرو ستونزو نه ډکې دي. پیسا ګوره. ډېرې ستونزمنې ورځې دي. هره تېروتنه چې کوو زموږ په ضد ډېرې پایلې راولاړوي. اوس نو باید نوي تدابیر ونیسو. که اړتیا شوه ستاسې سر به درنه واخلو. چا چې زموږ لارې ته خنډ جوړ کړی باید هغوی پیدا کړي او سزا ورکړي. 44 ساعته وخت لرې. که نه نو ستا سر به درنه پرېږدو. په خبره پوه شوې؟ بله. هو نه پوهېږم ازروله. دلته راتګ وخت کې هم ډېر اندېښمن و. تر اوسه نه دی راوتلی. نه پوهېږم. زه هم ډېر اندېښمن شوی یم. سمه ده چې راغی بیا زنګ وهم. خدای دې وکړي چې ستونزه نه وي. که نه نو ستا دا مینیک به ډېر خفه شي. اخرم راغلی. څه شوي ښاغلیه؟ د نن مو د څه په اړه خبرې وکړې؟ کوم بد خبر دی که څنګه؟ بد خبر نه دی کایا منیکا. له حد نام ډېر بد خبر دی. فلاکت دی. څه وایې ښاغلیه؟ حالت دومره ګډوډ دی. او زما د ژوند موضوع ده منیکا. سر مې رانه پرې کوي. هیڅ کله چاته دا اجازه نه ورکوم. که اړتیا شوه ستاسې مینیک به خپل سر تاسې ته قربان کړي. پښه مې لاس به مې درنه قربان کړم. مخکې له دې چې په تاسې څه وشي ښه به وي چې زه مړ شم. اوس دا ادبیات بس کا. هم دا اوس پیکاس را پیدا کا. امر مو په ځای کېږي ښاغلیه. تاسې دواړه خپل زارات لاسلیک کړئ. عاطفه ته بیرته خپلې دندې ته تللی شي. ژوندی اوسې څارنوال صاحب. زه لاړم. د خدای په امان. او ستا په اړه باید ووایم تر څو چې دا څېړنه پای ته رسیږي. د والي په امر له دندې نه ګوښه شوی یې. پوهېږې که نه د دې لپاره چې څېړنې سمې مخې ته لاړې شي اوس د خپله وسله او د سرګرۍ کارت هم تسلیم که. زه هیڅ کلم تا ته خپله وسله او کارت نه تسلیموم. ته زما عدلي امر یې. اداري امر مې نه یې. حد دې وپېژنه. ښه نو سمه ده. نجیب امر ته یې تسلیم که. امر صاحب اړتیا شته چې خپله وسله او کارت تسلیم کم؟ Bir sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, dileğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerle yandık.
څه وشول امر صاحب؟ ممدوحه ووایه څه یې وویل؟ له دندې ګوښه شو تر څو چې دا څېړنه دوام مومي موږ سره کار نشي کولی. تا ما سره همدا ژمنه کړې وه، افسوس دې وي پته. ما یوازې هغه کار وکړ چې باید شوی وای، نه مې د لور لپاره او نه هم د کوم بل چا لپاره قانون تر پښو لاندې نشم کولی. د والي صاحب په امر له دندې ګوښه شو. ته قانون پښو لاندې نشي کولی. ما مخنده وه. فکر کوئ موږ نه پوهېږو چې له چا سره په کومو کارونو بوخت یې. ممدوحه ځان سنبال کا. دروغ خو نه وایم امر صاحب، اصلي څېره یې ټولو ته ښکاره کوم، بیا به خلکو ته م ونشي کتلی. هڅه کوې چې خپل جرم داسې پټ کړې ها؟ دا چې اصلي مجرم څوک دی ټولو دعا وکړه چې رتبه د له مانه لوړه ده. لږ شرم ولره، لږ شرم. ستا لپاره هېڅ ارزښت نه لرم که نه؟ ارام اوسه. زه پوهېږم چې ستا موخه څه ده. ممدو سمه ده. ستا د لور لیاقت نه لرم. که لاس کې مې د څښاکو پیاله کله پونو ته لاړ شم او ستاسې په څېر کسانو سره وګرځم، بیا به مې تا ته هم ارزښت درلود. ممدوحه بس دی. بس نه دی امر صاحب، بس نه دی. ممدوحه خیر دی، خبره مو اوږده وه. نجیبه زر د هلک غلی که. لور لپاره د له هر څه نه تېر شوم، که بیا هغه حالت کې وي بیا به هم دا کار وکړم. هېڅ پښیمانه نه یم او هېڅکله به پښیمانه هم نشم. په خبره مې پوه شوې؟ ممدوحه یوه شېبه. څه شوي؟ راځه چې ځو. خیرې برګر خورې؟ والا ډېر وهل مې وخوړل، نور اشتها نه لرم. ډېر خوندور دی، ډېر. له ځانګړي ځای نه راغلی. ته خو وینې زه هم ځینې مینه والان لرم. ته مینه والان لرې؟ نه امکان نه لري. په خیر راغلی ښاغلیه. خیر اوسې. کوم څه یې وویل او که نه؟ په څه نه پوهېږي څه به ووایي. تاسې څنګه یې ښاغلیه؟ له انجمن سره مناسته څنګه وه؟ پوښتنه مه کوه پیکاسه، زموږ ټولو ژوند ته ګواښ مخ دی. یعنې څنګه؟ زه باید درته ووایم. نه خورم، وایم نه خورم، هېڅ هم نه خورم. دلته څوک نشته؟ له مارتین وان نه باید هېڅ نښه پاتې نه شي. غلی شه، وروسته یې دعا ده وکړه چې مونږ هم لاړ شو. اوس چې دننه زندان کې عاقف نشو وژلی، بیا به یې د باندې راوباسو. ملګریا وګوره، کوم کار چې تا نیمګړی پرېښی هغه زه بشپړوم. واخله دا مې پېژند پاڼه.